له ګناه پرته په ژوند کې د هیڅ څه شي لپاره ارمان او اندېښنه مه کوئ. دغه سخت کار او وظیفه چې تاسو یې لرئ دا د هر بې روزګاره انسان هیله وي. دغه شوخ ماشوم او اولاد چې الله تعالی درکړی دا د هر بې اولاده انسان د زړه ارمان وي. دغه لږ و ډېر مال او دولت چې الله تعالی درکړی دا د هر قرضدار انسان هیله وي چې پوره یې کړي. دغه روغ صحت او خوشحالیانې چې الله تعالی درکړي دا د هر ناروغ او بیمار انسان ارمان وي. حتی ستا هغه ګناهونه چې الله تعالی پرې پرده اچولي او پټ کړي دي د هر ګناهګار انسان ارمان وي چې الله تعالی یې وبخي او ګناهونه یې رسوا نه کړي. او بالاخره په ژوند کې داسې ډېر څه لرو چې د هغه لپاره باید شکر وباسو. خلک یوازې ارمان کوي. د هغه شیانو حسرت او افسوس مه کوئ چې الله تعالی نه دي درکړي. په دې کې حتما حکمت شته دی.